چې الله وایي چې زه بخښونکی ذات یم که نه مې بنده پلیز ریکویسټ د چا عزت د چا جامه دې پورې خانده دې پورې ملنډې مه کوئ نو زه معافي غواړم زه ندامت کوم زه راغلی یم دلته خپل علاج دپاره به راغلم سر زه کنفیوز یم زه ټینشن کې یم زه ډپریشن کې یم ما راوباسئ د دې ځای نه ما یو ښه ماحول ته جوړ کړي نو زه معافي غواړم د خپل رب نه یې غواړم دا کوم الفاظ چې ما نه د خولې نه وتي وو چونکې زه هغه وخت کې ډپریشن زه هغه وخت کې په یو نشه حالت کې وم نشه څه شی دی یو د ځوانۍ نشه ده یو د مستۍ نشه ده یو د غریبۍ نشه ده یو د ډرګز نشه ده یو د ډپریشن نشه ده په دنیا کې موږ څه کوو هسې تاسو ما ته دا ووایي دا خلک چې لګیا دي دا ویډیوګانې کوي ما پسې کنځلې کوي دا علاج دی دا علاج نه دی سر ما خو الټه ځان خپل فیملي ټول واړه مې مخامخ ایښي بس فایر مې کولو ځان مې شوټ کولو څه چلو شو تاسو بس ویلې بس ګندګي لاړه ختمه شوه د الله په در کې به بیا سي نو ملګرو دا بس تاسو دعاګانې مې سپورټ به مې زموږ سر موږ سره دی ډېر ښکلی ټیم دی زه په سیف ځای کې یم الحمدلله رب العالمین او دی چې الله وایي چې زه بخښونکی ذات یم که نه مې بنده پلیز ریکویسټ د چا عزت د چا جامه دې پورې خانده دې پورې ملنډې مه کوئ کینې او زه نن جاړم نه اوښ کې نه به یم اکثر مونږ ته خلک وایي یو اکټران یې که نه تاسو خو بیا اوښ کې به یم نه زما او زما د رب معامله ده چې زه د خپل رب سره څومره نږدېوالی یم او څومره لرېوالی دی دا زما رب ته پته ده پیمانه ما او تاسو ته نه ده پته نو زه تاسو نه بخښنه غواړم ډېر د سچېدل نه بخښنه غواړم زه هغه الفاظ دوباره ریپیټ کول نه غواړم الله کریم دې ما معاف کړي او د چا چې پکې خطا شوی الله دې معاف د شیخ سوار بھائی دا خبرې تاسو واورېدې بیا یې توبه استغفار وکړو د الله رب العزت مخې ته ندامت وکړو په دې حوالې سره زه څو خبرې کول غواړم ډېر مهم او ضروري خبرې دي ګوره الله رب العزت خپل هغه بنده چې کله انسان په ګناه کې مبتلا شي او دومره ګناهونه وکړي چې دی بیا د الله رب العزت د ذات نه مایوس شي که نه نو په دغه ټیم کې ظاهره خبره ده دا خو د الله رب العزت دومره قادر ذات دی دومره رحیم ذات دی خپل په دې بندګانو باندې دومره خفه کېږي چې هغه مور پلار چې هغه دنیا ته د راتلو یو سبب جوړ شوی وي هغه خپل په ماشوم باندې څومره خفه کېږي چې که چېرې دې ماشوم ته لږ تکلیف رسېږي بچي ته نو هغه نه برداشت کېږي لیکن هغه رب چې هغه موږ د مور په خېټه کې زموږ پیدایش کړی زموږ تخلیق یې کړلی نو هغه رب به موږ تاسو باندې څومره خفه کېږي نو په دې وجه باندې الله رب العزت یو پیغام ورکړلی هغې خلکو ته هغې انسانانو ته چې کوم انسان د الله رب العزت په نافرمانۍ کې زندگی تیره کړي دومره ګناهونه وکړي چې دی بیا مایوس شي چې اوس په ما رب معاف کړي داسې خلکو ته الله رب العزت په قرآن مجید کې پیغام ورکړي قل یا عبادی الذین اسرفوا قل اے نبی ته دوی ته ووایه یا عبادی اے زما بنده اے زما هغه بنده اسرفوا علی انفسهم چې چا په خپل ځان باندې ظلم کړلی د څه په وجه باندې د ګناهونو په وجه باندې خپل په نفس باندې خپل ځان باندې ظلم کړلی لا تقنطوا من رحمت الله د الله رب العزت د رحمت ته مه مایوسه کېږه چې الله رب العزت به ما معاف نه کړي ان الله یغفر الذنوب جميعا بېشک الله رب العزت ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي هغه معاف کوونکی ذات دی د هغه د رحمت نه ګورې مه مایوسه کېږه ځکه وایي چې د الله رب العزت د رحمت نه مایوسي چې کوم دی دا کفر دی انسان که چېرې دومره ګناهونه وکړي چې د ځمکې نه ولې اسمان ته ورسي شیطان به محنت وکړي شیطان دا قسم خوړلی چې زه به د دې ابن آدم په وجه باندې زه نه جنت نه راوتلی ما ای الله تعالی مقرره کا زه به دا ټول انسانان د دونه به چې کوم دی جهنم ډک کړم نو الله رب العزت څه فرمایي که چېرې ته زما په بنده باندې دومره ګناهونه وکړي که چېرې هغه اسمان ته ورسي او یو ځل دی چې ای زما ربه ما معاف کړي هغه ټول به زه معاف کړي ځکه الله حضرت فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ای زما هغه بندگانو چې چا په ځان باندې ظلم کړلی د ګناهونو په وجه باندې لا تقنطوا من رحمت الله خپل د رب نه مه مایوسه کېږئ که چېرې څومره غټ ګناهونه تاسو ولې نه کړي لیکن مه مایوسه کېږئ ځکه ان الله یغفر الذنوب جميعا بېشک الله رب العزت ټول ګناهونه چې کوم دي هغه معاف کوونکی ذات ځکه الله رب العزت
چې کله انسان ګناهونه کوي الله رب عزت طرف ته بیا متوجه شي نو الله رب عزت په دې باندې ډیر زیات خوشاليږي. په حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې التائب کما لا ذنب له، چې کوم انسان د ګناه نه بعد توبه کوي نو گویا د داسې چې د سره اړه ګناه کړي هم نه دي. خیر الخطائین التوابون، بهترین خطاکار هغه دی چې کوم توبه کوي، یعنی خطاکار ته بهترین ویلي دي کوم خطاکار ته چې هغه توبه کوي. ځکه چې موږ تاسو انسانانو موږ د خطاو بوتلو زمونږ چې کوم نفس ته هغه زموږ سره لګېدل، شیطان چې کوم دی هغه هم لګېدل، هغه موږ گمراه کوي. نو کچري زمونږ په غلطۍ سره ګناه وشي، غلطۍ طرف تلال شو، بدۍ طرف تلال شو، نو په کار دار چې موږ فل فور توبه استغفار وکړو. الله رب عزت ګوره کچري موږ ګناهونه کو موږ بستړي شو، لیکن الله رب عزت معاف کول باندې نه ستړي کی، بلکې الله رب عزت خو خوشاليږي چې زما بنده زما طرف ته بیا متوجه شي. نو شی سوار بھائی یقیني طور پر زمونږ یو مسلمان ضرور دی، موږ په خپکیږو، او لیکن ډیر څه کسان په دې سوشل میډیا باندې موږ داسې ولیدو چې هغه په ذاتيات باندې اٹیک کړل، دا غیر مور خور یاد کړل. یقیني طور پر دا غټ جرم دی چې انسان کار څنګه شي، لیکن الله دې طرف ته متوجه شي چې چری ګناه کې مبتلا شي، لیکن اخیره خاتمه چې کوم دا هغه اهمیت لري چې انسان اخیره خاتمه پس کېږي. سره ډیر څه کسان داسې چې دی شاسوار ته به کنځل کړي، لیکن دا هغه خاتمه بسنګ کېږي. هر انسان د خپل خاتمه علم شي چې زما خاتمه بسنګ کېږي. نو پکار دا چې منګه ذاتيات باندې تنقید نه کوو، بلکې منګه چې پیغام ورکو اصلاحي پیغام ورکو. الحمدلله منګه خپل په دې پلیټ فارم سره اصلاحي پیغام ورکړل، او به حیثیت مسلمان ځکه چې د مسلمان د بل مسلمان ورور المسلم واخو المسلم، المسلم كجسد واحد، تمام مسلمانان د یو جسم په مانند دي، د جسم په یو حصہ کې تکلیف وي باقي جسم ته تکلیف لسی. او کچری یو زمنګ ورور مسلمان هغه بدی طرف ته روان دي، د جهنم په لار باندې روان شي، نو په حیثیت مسلمان ملک تکلیف ملاوي دی. دا یو فطری شی دی، د ایمان علامت دی، لیکن په هغه باندې بیا داسې کول چې داغه په ذاتيات باندې ټیکول، نو دا دین اسلام شریعت موږ تاسو ته اجازه درکړه. ځکه چې بافقون کې ذات هدایت ورکون کې ذات هغه الله رب ذات یادو ساته. الله رب خپل په بندگانو باندې دومره مهربان دی، دومره رحیم ذات دی چې واقعا د توبه د حضرت موسی علیه السلام قوم کې یو ځله داسې چلو شو چې قحطي پیدا شو، دومره زیات قحطي جوړه شو چې جانوران د لوګي د تندې د لاسه مړ شو، ځکه چې باران نه ورید، فصلونه ختم شو، اوبه ختم شو. حضرت موسی علیه السلام را ولګید، خلک راجم خپل قوم والا اور آوازاری شروع کړه. الله رب عزت طرف ته متوجه شو، په جړا شو چې الله په موږ باندې باران وروي، الله دا بي زبانه جانوران دي، دود لوګي د تندې لاسه چې بری. نو الله رب العزت د حضرت موسی علیه السلام سره کلام کو برای راست، ځکه حضرت موسی علیه السلام ته کلیم الله ویل کی، یعنی د الله جسا کلام کون کی. نو حضرت موسی علیه السلام ته الله رب عزت فرمایلو چې تاسو په دې مجمع کې یو کس داسې موجود دی، تم رغړ ګناګار دی چې سلويخ کال دغه شو، په دې سلويخ کالو کې د یو ورځ موزم نه دکړي، یو موزم نه دکړي، او په دې سلويخ کالو کې دا سلويخ کاله د زما په نافرمانی کې تیر. نو زګه تاسو توبه نه قبلو. حضرت موسی علیه السلام مجمع ته مخاطب شو او فرمایلو چې په دې مجمع کې هغه کس یوزي چې کوم کس سلويخ کاله مونږ نه کړی د الله حدود په نافرمانی کې مبتلا دی، ځکه چې دا غي کس د وجنه الله دې زموږ توبه نه قبلې او الله رب العزت په موږ باندې باران نه راوړي. نو دا غي کس ته پته ولګي چې یار سلويخ کاله خو زما وشو، تقریبا سلويخ کاله وکیږي چې ما چته موږ نه دی کړی، چې د الله رب بندگی مې نه دی کړی، بلکې پورا د سلويخ کاله ما د الله رب په نافرمانی کې دي د خپل په زړه کې دنه چې کوم دي څه شو، نادم شو، دته شرمندگی محسوس شو، او دنه په زړه کې د الله رب مطالبه کوي الله ما معاف. اور الله رب العزت علیم بذات الصدور ہے، الله رب العزت د زړونو حال پیژني. په دغه ټیم کې اچانک باران شروع شو، چې باران شروع شو حضرت موسی علیه السلام الله رب العزت فرمایله چې اے الله اے رب کریم د دې مجمع نه څوک مارته نه دی وتله، د هغې نه باوجود د باران څنګه راکې شو. الله رب العزت فرمایله چې زما غي بندا زما سره سوله وکړه، خپل پزړ کې غنه ندامت اظهار وکړو، او ما داغه د ندامت داغه عذر قبول کو، غما معاف کو. نو حضرت موسی علیه السلام فرمایله چې اے الله وسکو معاملہ ختم شو، دغه کس ملاقات زما سره کراو کا، دا کس ماته خو چې دا کم کس دی. نو الله حضرت فرمایلو چې کوم وخت هغه زما نافرمان او ګناهګار او هغه وخت ما داغه بے عزتی نه دګړې،
دا هغه ما راز نه دی فاش کړي، اوس هغه زما دوست جوړ شوی دی، اوس هغه زما دوست دی، نو ولې ستا مخې ته چې کوم دی بې عزته کم راز ولا فاش کم. نو الله رب عزت خدا سي ذات ته کچري زمونږ اساسونه ډېر ګناونه وشي، یو ځل موږ په زړه کې خالي دا درد راولو، دا فکر راول شي الله ما سره دومره نافرمانیانو کې الله ما معاف کړي. نو الله رب عزت زړونو حال پیژني، الله رب عزت چې کوم دی هغه صرف په زړه کې تاسو دا ندامت اظهار وکړي، نو الله رب عزت تاسو معاف کړي. بهرحال د خبرې مقصد دغه دی چې سوار به توبه وکړه، الله رب عزت توبه قبول کړي. او د هغې نه علاوه ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی چې کوشش دا کوئ چې ګناه د نه وشي، نو فی الفور چې کوم دی د ندامت اظهار وکړي او د الله رب عزت نه معافي وغواړئ. او دا معافي دا ندامت اظهار دا د هغې وخت پورې قبلېږي چې تر څو پورې موږ تاسو کې ساش دی، او چې کله سترګې پټې شوې نو بیا د توبې دروازه بنده شوه، او د سترګې پټېدو یعنې د مرګ څه پته هم نه لګي. پکار دا چې موږ هر وخت توبه استغفار کوو، د الله رب عزت چې معافي غواړو. الله رب عزت موږ تاسو ته د سمج او د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.